عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن مسکن دا تلانو لري ستري پرګنې قومنا ژوند لري احساس څپې مسکن نن څو کاله مخکې د جهادونه کړي چې د وخت خلک دا وایي چې د غازي امان الله خان تر وختو چې د په خاپخ کې چې اوس زموږ او ستاسو د منطقې خاوره وه په 1480 کال کې بیا تر 80 کاله پورې د 80 کال نه دې پلوه د پاکستان خاوره پاکستان وګړو ونیولې د پاکستان حکومت ونیوله تقریبا چې د هغې کې څو کلي راځي چې په هغې کې خنجر کلی بدمنۍ شمشاد همداشان په هغې کې سمغاخې او نغرو میګان دغه کلي دي همداشان خیربندۍ ده کوډاخیل دي اتم کلی دی ولی ده او همداشان مزري چینه دا ټولې منطقې د پاکستان حکومت ونیولې او د پاکستان خاورې ته دغه شامل شوي هغوی سره لاس لیک وکړ هغوی ورته سړکونه را تېر کړه هغوی مکتبونه ورته جوړ کړه او همداشان ټول نو په کوډاخیلو کې سیال صاحب چې و د ده سره څنګ کې و یعنې هغه حقیقت کې سیال یې نومېده خو د ده سره سیال و څنګ کې ورسره ملګری په جهادونو کې او په شب قدر ډیری کې همداشان په ګانداو کې په دغه ځایونو کې د انګریزانو سره جنګونه کړي دي همداشان لنډي خیبر د لوړګي منطقه یا دغه کوز خیبر چې ورته وایي په دې منطقو کې د جمپه پورې د جهادونه کړي دي دغه هغې وخت کې به ورته خلکو چې پیرنګیان به ورته خلکو ویلې هغه پیرنګیان به ورته خلکو ویلې یعنې انګریزانو ته به خلکو پیرنګي ویل نو هغه وخت کې هغه انګریزان چې و د دې ځای نه شړلي وو په مخه کړي وو نو ډېر جهادونه یې کړي دي او ډېر پرمختګ یې کړی و په جهاد کې یعنې دې ولس دپاره یې خدمت کړی و د ولسونو دپاره خادم و او بیا خصوصا عالم و دې منطقې ته یې ډېر علم او زده کړه راوړې وه دې خلکو ته یې زده کړه کړې وه دغه زیارت په جمهوریت نظام کې جوړ ډېر ښکلی په اساسي جوړو خو د ځینو اشخاصو ځینو کړیو د خاطره دا وسوځېده او خلکو اور ورته کړه د شپې نو په دې کې نور کتابونه مو د خدای شیان پکې وو هغه هم ټول وسوځېده نو بدبختانه چې هغه هر څه د منځه ولاړ نو بیا شیرشاه هغه راپاڅېد زیارت یې بېرته په هماغه زاړه طریقه جوړ کړه یعنې تاسو خپله ولیده چې یو ساده زیارت دی یو ساده قبر دی دا خلک به راتلل دلته به زیارت ته به خلکو به لنګر و دا د ملا شاه مبارک زیارت دلته لنګر و بیا د هغه نه وروسته وفات شو د هغه زوی او هغه لنګر جوړ کړی همداشان د لمسیانو یې لنګر جوړ کړی تر اوسه پورې خلک به راتله خو دغه شیان موجود نه و دا خرافات لکه څنګه چې په زیارتونو کې زیاتې تیږې پرتې وي ځان پورې موږي که نه مالګې پرتې وي او دا شیان به خلکو کول همداشان حلواګانې به پخولې سوجیګانې به پخولې دا شیان د نن نه 10 کاله 40 کاله پخوا خلکو یادوي چې دا په دې زیارتونو کې کېده هماغه څنګه چې تاسو مخکې ما په خبرو کې ویلی چې دی یمول بابا زیارت ته به خلک تله شیخ امیر بابا زیارت ته به خلک تلل هغه هلته به هغه یوې شناختې پورې به مزې غوټه کړه بیا به داسې تاوېده چې تر څو به تاوېده د ګیټۍ به چې ورسره وه نو چې شنه مزې به وشکېده ویل به زما ته به ختمه شوه پوه شې زما ته به ختمه شوه بس را روان به شو نو شاته به ویل بیا ګوري نه چې کله تار وشکېد حرکت به کې خپل کور طرف ته تر څو چې کور ته نه رسېدلی شاته به ګوري نه بس عطا خان شینوار یو ځل بیا حاضر ما قدرمنو اوریدونکو تاسو هغه مخکې معلومات او مخبراو د دې ځي په حواله باندې معلومات ترلاسه کړه اوس هم نسل نه اغا صاحب محترم چې د چکنور مولا صاحب د پاسماندګانو نه دی او دلته هغه د ده په نه چې څه میراثه راپاتې ده د هغه مالک هم دی خوشبخته او خوش قسمته موږ په دې باندې و چې دوی تازه ستړی سفر تیر کړی دی او له پاکستانه راغلی دی دلته د سره به هم خبرې کوو د دغه تاریخي ارزښت په حواله باندې او معلومات به نور اخلو هغه صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړ ستاسو کور ودان خوشحاله اوسئ تاسو خو موږ په دې خوشحاله او شکر دی الحمدلله چې په دې منطقه کې دغسې با احساسه ځوانان او پوه ځوان لایق ځوانان چې دې ملک ته د ملت ته د قوم او ولس ته چا خدمتونه کړي دي او دو د هغو څېړنې کوي په مزارونو یې ګرځي د هغو معلومات راټولوي ستاسو نه ډېره مهرباني او خدای پاک هم په ژوند او ځوانیګانو باندې برکت کړه خوشحاله اوسېږي اغا صاحب محترم د چکنور مولا څوم پوش کې ستاسو مطلب نیکه راځي که دغسې راته ووایې چې د ده شخصیت څنګه و
داسې یو کیسه راته وکړئ. نو چې زه خو په خپله د اول دغه جواب دا دی زه نوسی یم د زوی یم صحیح. او خو هغسې نه یم ځکه چې د هغه شان چې و د هغه معنویت چې و د هغه کردار چې و هغه یو بېل د ولسونو او قومونو او حکومتونو چې منه یو څه به حتما به پکې همدغه معنویت به پکې و. نو زه د خو د هغه زر یم عیسی مانم نه یم خو زه بیا نوسی یم نسبت مې د هغه ته نسبت مې ورسره دا دی. او هغه د دې د ځوانۍ نه د طالب العلمۍ د وخت نه هم د وطن سره مینه وه هم یې د غذاګانو کې د لوی خلکو سره برخه اخیستې ده او د خپلو مرشدینو او قایدینو د وفاتونو نه وروسته په خپله بیا د غازیانو سالارو او غازیو او د دې ملک مدافعینو کې و او بیا په ډېرو غذاګانو کې چې چون خصوصا د جهاد استقلال د آخري معرکه چې کومه وه دا د ډکې په محاذ باندې نو دلته د شرقي د ختیځو ولایتونو نه ډېر خلک راغلي وو روحاني شخصیتونه راغلي وو علما راغلي وو مشایخ راغلي وو خانان او ملکان او ولسونه راغلي وو خو بیا ټول لوی خلک راغلي وو عادي خلک دلته نه راغلي مثلا ترمزوی صاحب رحمت الله راغلی وو او دغسې نورو د دې شینوارو د روداتو د خوږیاڼو د لغمان او د کونړ نه د کابل ولایت نه خلک راغلي وو خو بیا ټولو په دې دا مشوره کړې وه چې دا منطقه د چکنور غازي ملا صاحب ده د ده قیادت باندې دا قیادت کارې مشرۍ کارې ده ته سپارلی و او د ده سره د خلکو یو انسجام جوړ شوی و. دغه خبرې چې تاسو مخکې ذکر کړې دا به د مطلب د غازي امان الله خان د وخت خبرې کوي دا د کومې جګړې او د غزا په هکله؟ اعلیحضرت غازي امان الله خان دور ځکه چې څه وخت اعلان وشو او بیا په خپله امان الله خان دوه سپاسالاران یو اعلیحضرت محمد نادر خان دی جنوبي ته ولېږه او سپاسالار صالح محمد خان یې دې محاذ ته راولېږه. چون دا محاذ ډېر زیات مهم و ځکه چې د جلال آباد نیول دا د کابل د فتح معنی یې لرله. جنوبي خو چې و جنوبي هغه مهم سنګر و خو چون مسافه ډېره وه د کابل ته مرکز ته نو دارالخلافې ته مسافه ډېره وه نو دا محاذ ډېر مهم و. انګریزانو په دې معنی زیات فشار راوړی دی او دلته هم دا کسان قوت هم ډېر رالېږلی و خو چون سپاسالار صالح محمد خان نه په تاریخي لحاظ باندې شکایت دی د هغه نه زه نور څېړنه په هغې کې نه کومه خو د هغه نه یو شکایت شته دی نو بیا دغه محاذ چې هغه کله د محاذ د هغه د خوا نه پاتې شو نو دغه محاذ د رب په فضل او امداد د دې ملک د دې قبایلو د دې وطن اوسېدونکو دې خلکو په همت او تور او میړانه باندې دا محاذ وساتل شو او د دغه محاذ د انګریزانو شکست کړی دی. غالبا دا مطلب د څوم کال پیدا او که داسې هم ووایي چې څومره عمر یې تېر کړ دی باندې هم لږ راسره وغږېږي. هغه خو دی په خپله دا د سنه 1919 عیسوي کال خبره ده نو تقریبا 1200 او څو راځي هغه 98 راځي دا د هغه وخت خبره ده او دا غزا چې وه دا څو میاشتې دوام وکړ ځکه چې غرض مې هغه سه محترم د مشر ملا صاحب د ژوند وه څومره کال مخکې پیدا شوی او څومره عمر یې تېر کړ. هغه په آخر وختونو کې چا پوښتنه ترې وکړله چې ستا ژوند نو هغه ویل زما 90 کاله ژوند دی او 90 کاله تقریبا د هغه د وفات هم یو 90 کاله 92 کاله د هغه د وفاتو شو او هغه وخت څه وخت چې په حق رسېدل 90 کلن و نو دا خو د وجود نه استوار سړی و لوړ قد و قامت یې لره د آس سورلۍ باندې هم ډېره
برلاس یو تاسو خپل لیدلی و؟ نه موږ نه وایو 92 کاله خو د هغه د وفات کېږي صحیح. نو زما عمر 92 کال نه دی نو دغه د هغه او په خپله په غذا کې به یې خړې جامې او خړ پټکی په سره و او په خپل ټوپک به ورسره و او دغه د جهاد په دې لوی خلکو په دې باندې به لیکل کړي دي مثلا هغو دغه کړي ده مثلا د امان الله خان د وختو وزیر عبدالهادي داوي چې بیا د اعلیحضرت ظاهرشاه په وخت کې مشرانو جرګې رئیس و مشرانو جرګې رئیس پاتې شوی دی هغه پې لیکل کړي دي الفت صاحب کړي دي مجروح صاحب کړي دي دا ټول لوی خلک په دې و چې وزیران هم رتبو په لحاظ باندې او دا د دې ملت معلمین و د پښتو ژبې ستوري د دې ملت معلمین و مجروح صاحب سفیر پاتې شوی دی مثلا وزیر پاتې شوی دی معاون صدارت پاتې شوی دی او د ټولو چوکۍ د پورې وړې وي نور هم لوی سړی و دغسې الفت صاحب خادم صاحب پې لیکل کړي دي امیر حمزه شینواری کړي دي بابای غزل دی او فلسفي شاعر دی او ډېر لایق او پوه او د منطقې سړی دی مثلا استاد خلیل الله خلیلي وزیر هم پاتې شوی دی او لوی سړی هم او خلک ورته د افغانستان بېدل وي نو دومره به د په قابلیت کې او لیاقت نو دغه دا لقب هم لري خپله د ده نه څه علم کتابونه راپاتې دي کتابونه خو تر اخره پورې وو کتابونه خو کتابخانې لرلې قلمي نسخې هم وي قلمي نسخې وي او نور کتابونه مو د تفاسیرو احادیثو فقه وه او دی کې د هغې عالم او ښه برلاسې عالم و مدرس او د لوی خلکو نه یې سبقونه هم ویلي دي مثلا د باسول ملا صاحب رحمت الله نه د هغه سره د هغه نه یې سبقونه هم ویلي دي او هغه ورته دعا هم کړې ده او دغسې د سوات عبدالغفور صاحب رحمت الله علیه د هغه نه یې سبقونه ویلي دي او د غزاګانې حضرت مولا نجم الدین اخوانزاده صاحب پاړې صاحب مشهور دی دا هم تقریبا د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د مازونان دي لکه څنګه چې کنارو ملا صاحب و دغسې مازونان په ډېرو ولایتونو کې لرل د ننګرهار کې مثلا په کوټ کې کوټ فقیر آباد صاحب رحمت الله علیه بړومی صاحب نو دغسې دا د سلامپور پا صاحبان دغه د کونړه پورې د لغمانه پورې د کاپیسا شمالي ولایتونو کې په جنوبي ولایتونو کې په غزني کې دا د تګاو میا صاحب چې مشهور دا ټول داسې کوم نومونه زه چې اخلم دا ټول که څه وایم چې د مجروح صاحب په اصطلاح دا د منطقو مشالدارانو په دو باندې منطقې روښانه وي په هغه اړ یو باندې چې ډېر څه ولیکلی شي کم دي خو ما اجمالي صورت باندې د اډې صاحب دا مازونانو ډېره مننه آغا صاحب محترم یو خبره دلته ذکر کول غواړم چې غواړم تاسو نظر هم پرې واورم د دغسې تاریخي شخصیتونو را پیدا کول او هغوی د ولس ته ښکاره کول ځوان کول ته د دوی پیغام به څه او څه پیغام ځان سره لري نو داسې دی چې دا خو یو ډېر ښه درس دی په یعنې حال کې دا د دې ولسونو دپاره او بالخصوص د ځوانانو دپاره بیا د باسواده ځوانانو دپاره په دې ښه دی چې هغه په دې پوه شي چې چا خدمتونه کړي دي خلک نه هېروي خلک هېروي نه خلکه ډېر خلک او ځکه چې هغو ډېر خلکو په قوتونو راغله د پردو په قوتونو راغله او د ډېر صلاحیتونو سره راغله د ډېر اقتدارونو سره راغله د ډېرې حمایې سره راغله خو متاسفانه چې محبوبیت سره نه و پاتې او دا خلکو سره چې کوم خلکو چې مخلصانه خدمتونه کړي دي صادقانه یې کړي دي د دو سره محبوبیت ورسره پاتې شوی دی ولسونو سره هم د دو محبت او قومونو سره هم او د دو سره دا خبره چې خلکو منله نو دې کې یو لوی راز دا چې اول دو د خدای احکام او د دې ملت ساتنه په ځان هم فرض ګڼلې وه او بیا به چې چاته وکړه نو هغو باندې به اثر کوو د دو خبره به ځمکې ته نه غورځوله آغا صاحب محترم څه وخت چې دلته تدابیر ونیول شو د ختیځې حوزې دلته غذا وګټل شوه دی بیرته ستنیږي که دغه په کیسه م راته وکړي چې کابل ته ځي او د غازي امان الله خان د هرکلي سره مخ کیږي سره کوم حکومت ته ورننوځي یا مطلب پایتخت ته ځي
پخپله چکنور غازي ملا صاحب خو به په دې ولسونو باندې دورې هم کولې، اصلاحي دورې به وې، ځینې رواجونو مخالف وو د هغې د اصلاح دپاره به یې کولې، او دین ته د دعوت خبرې وې او د اخلاقیاتو خبرې وې، د بې ځایه تاوانونو او لګښتونو خبرې وې، د بدۍ او دشمنۍ په ځای د خوشبینۍ او د دوستۍ پیدا کولو. نو دغه دوره د قبایلو کې هم وه، ځکه چې هلته د حکومت وخت د هېڅ حکومت تسلط به نه و، او بیا په دې ولسونو باندې به وه، په ننګرهار کې هم وه، او علاوه د هغې نه کابل شمالي ته هم د به دورې کولې. بیا څه وخت چې دغه محاذ د فتح نه وروسته په اول ځل باندې کابل ته ته، نو اعلیحضرت امان الله خان د استقبال ته سره د وزیرانو او درباریانو د هر نه په کیلومترونو باندې د استقبال ته راوتلی دی. او دا هم خبره مشهوره ده، د هغه وخت شیخانو نه خبره همداسې په تواتر پاتې وه چې څه وخت سره مخ شو، نو یا امان الله خان ورته ویلې چې ملا صاحب چکنور استقلال دې مبارک شه. څومره ښه، ماشاءالله. بیا چکنور ملا صاحب په د غازي امان الله خان په حکومتدارۍ کې کومه وظیفه رسمي واخیسته که نه؟ نه، هغه خو رسمي وظیفې څون عمر په لحاظه معمر سړی و، په دغه وخت کې به معمر به و، او غیر د هغې نه د ده د خپل دا کار چې د ولسونو و، نو دغه کار دا مهم و. ما تاسو ته وویلی کوم څه چې مثلا الفت صاحب وایي چې ده په قبایلو څه کولی شو، هغه ریاست قبایل یا وزارت قبایل نشو کولی. دا د الفت صاحب لیکل دي چې ده څه کولی شو قبایلو کې، هغه ریاست قبایل هغې وخت کې دا قبایل دا څه وخت چې الفت صاحب لیکل کړي دي، نو هغه وخت دا قبایل وزارت نه و، ریاست و، مستقل ریاست و. نو هغه لیکلي دي چې د کابل مستقل ریاست قبایل دا څه نشو کولی، ده چې کوم څه په قبایلو کولی شو. بلکل. دلته یو خبره بل هم د دې مبارزې نه را پیدا کیږي چې څه وخت په ملت باندې سخت راځي، د ملت هغه خواخوږي خپله مبارزه که په توره باندې هغه هم کیږي، خپل ملت نه دفاع کوي. نو د چکنور ملا د رسمیتو د نه کولو په اساس باندې موږ دا خبره کولی شو په زغرده باندې چې افغان ملت د دغسې اتلانو په واسطه باندې ساتل شوی د بهرنیو نه، خو بیا په رسمیاتو کې برخه نه ده اخیستې، او بیا د وخت غازي امان الله خان ته ویلي دي چې زه خپل ولس کې پاتې کېږم، او زما مبارزه چې وه هغه د چوکۍ او د منصب دپاره نه وه. نو د ډیره مننه آغا صاحب چې موږ له وخت راکړ. خوشحاله اوسئ. کور ودان، ستاسو ډېر کور ودان، هر وخت هم خدای په خیر راوله، او خدای پاک هم په ځوانیګانو برکت کا، او دغه همتونه او برکتونه هم خدای نصیب کا. دا تاسو کوم جهد کوئ او د ملت دپاره یې کوئ، د ملت د بیدارۍ دپاره یې کوئ، دا یو ډېر لوی اقدام دی، دا عادي خبره نه ده، لوی کار دی. هر څوک داسې کار پسې را پاڅېدلی نه شي، او د کار جرأت هم څوک نه شي کولی. دا اخلاصمندي هم غواړي، دا ایمانداري او همت هم غواړي. ډېر خیر اوسئ او ډېره مهرباني. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، خیر اوسئ. د چکنور ملا بابا زمونږ د ګل ونه ده، د چکنور ملا بابا زمونږ د ګل ونه ده، او ګل نه ګلونه شو پیدا ښه یو تر بل ونه ده. د چکنور ملا بابا زمونږ د ګل ونه ده، ګل نه ګلونه شو پیدا ښه یو تر بل ونه ده، او چې په مزار یې سپین بیرغ رپېږي، حال تر ډیلي نه ښکاره کېږي د کابل ونه ده. او ای مسافر ډاکټره غېږ ترې تاو کا، ټولو مومندو کې سردار د تحمل ونه ده. ډېر آغا صاحب محترم، ډېره مننه، شکرګزار یم، خیر اوسئ، باعزته اوسئ، ډېره مننه. معنوي ډالۍ ده، نو مادي نه ده، او معنوي ډالۍ خیر فخر کوم ډېر چې مطلب د داسې یو انسان د نسل طرفه ماته ډالۍ راکول کېږي. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. دا وطن هر زلمی باتور لري، دا وطن